دلوی مهربان خدای پنامه د رڼا ټلویزیون قدرمن لیدونکو ګرانو هیوادوالو سلام وخت مو په خیر. زه نن مرکزي کتابخانې ته راغلی یم. تاسو حتما د کتابخانه چې د کابل ښار په منځ کې د پوهنې وزارت مخامخ دلته شتون لري، تر مخې تېر شوي یاستئ، خو حتما ورته راشئ. زه نن دلته راغلی یم تر څو پورې د دغه کتابخانې د تاریخچې په اړه پوه شم، دا چې څومره کتابونه لري، ځوانان څومره علاقهمندي لري، مینه لري چې مطالعه وکړي. نو هیله ده چې تر پایه راسره قدرمن لیدونکو د مرکزي کتابخانو عامر صاحب اوس راسره دی. د دغه کتابخانې د تاریخچې په اړه به ترې وپوښتو. عامر صاحب بسیار زیاد تشکر که فرصت دادین برای ما. باز خوش آمدید انشاءالله. وصل میشه تعارف از خود داشته باشه؟ فتح الله وافی هستم، عامر کتابخانه مرکزی ریاست کتابخانه عامی وزارت اطلاعات فرهنگ. شکر عمر صاحب که فرصت دادین. امروز خواستیم برنامه ما مختص به می باشه که حداقل فرهنگ مطالعات ترویج پیدا بکنه و علاقمندی بیشتر با کتاب پیدا، چون کتاب هست که همه پیشرفت است. ممکن که بعضی از جوانان، حتی جوانایی که مطالب موصل هستند، در مورد کتابخانه معلومات دقیق نداشته باشند. میشه که مختصر بر ما چیز داشته باشه؟ تشکر. قسم که شما در جریان هستید، ریاست کتابخانه عامی افغانستان در سال 1345 افتتاح میشه. البته قبل بر او هم ما کتابخانه عامه داشتیم، ولی به شکل جدا فعالیت میکرد. ما زمانی که در سال 1345 کتابخانه وزارت معارف و کتابخانه وزارت اطلاعات فرهنگ با هم مدغم میشن تحت عنوان ریاست کتابخانه عامی افغانستان، با شعار کتاب برای همه با فعالیت آغاز میکنم. و خوشبختانه که امروز ما در شهر کابل کتابخانه مرکزی را داریم. در کنار ازی کتابخانه در نواحی شهر کابل داریم، در ولسوالی‌های کابل داریم و در ولایات افغانستان و ولسوالی افغانستان. ما فعلا 109 باب کتابخانه عامه در سطح افغانستان فعال است که موضوعات از لحاظ کتاب تجهیزاتش مربوط میشه به ریاست کتابخانه عامه. و اینجا در بخش مرکزی ما باز بخش‌های مختلفی را داریم. یک تالار مطالعه عمومی است که در اینجا از همه بخش‌های علوم در اینجا می باشه. بخش تالار زبان و ادبیات داریم، تالار جراید و مجلات داریم و در تالار جراید و مجلات ما از نخستین نشریه که در افغانستان به چاپ رسیده تا به امروز چی دولتی و چی نهادهای خصوصی و مؤسساتی که بوده در اینجا حفظ و نگهداری میشه. تالار افغانستان شناسی داریم، تالار رفرنس است. برای اطفال و جوانان یک تالار جداگانه است. خوشبختانه که در سال قبل تالار اسلامیات فعال کردیم که بخش کتاب‌های دینی است که علمای کرام ما در اونجا مراجعه میکنن و یک بخش دیگه هم به خاطر ایجاد سهولت برای مراجعین و مطالعه کننده بخش امانت‌دهی یا توزیع داریم. بسیار عالی. یک چیز بسیار جدید حتی بر ما بود که ما در سطح کشور تا 109 کتابخانه داریم. یک چیز ما مردم فکر میکنه ممکن که فقط در شهر کابل هست و دیگه جای نیست کتابخانه، اما کلان یک کار بزرگ است. جناب عمر صاحب، مسیر را که کتابخانه مرکزی گذشتنده، یا زمانی که شما بودین یا قبل از او، آیا قرار کننده هست حداقل تغییراتی که آمده و تلاش هایی که صورت گرفته از طرف هر بخش؟ بله، یک چیزی را که باید صادقانه بگوییم، خوشبختانه در اواخر کارهایی که صورت گرفته در کتابخانه عامی افغانستان متاسفانه که در سالهای قبل اکثریتش نبوده. یکی از اون کارهایی که ما داشتیم یک هماهنگی بسیار خوبی بین کتابخانه مرکزی و کتابخانه ولایتی ما است که اونا گزارشات یومی خود روان میکنن، همیشه در جریان می باشیم و برای اولین بار ما سمپوزیوم ملی کتابدارای افغانستان را
در هتل اینترکانتیننتال برگزار کردیم. ما در سال قبل بر تمام کتابخانه افغانستان کتاب توزیع داشتیم و حدوداً 40,000 جلد کتاب به شکل کمکیانه ما دریافت کردیم که کتاب ها هم در بخش های مرکزی ما، هم در نواحی ولسوالی ما و هم در ولایات توزیع شده و خوشبختانه که 2 تالار ما بازسازی شد توسط دفتر تیکای کشور ترکیه، تالار مطالعه عمومی و تالار بخش اطفال ما، و ما در 3 ناحیه شهر کابل در کنار از که ما بخش بزرگسالار داشتیم، بخش اطفال را به کمک دفتر شانتی اونجا فعال کردیم که روزانه تعداد زیادی از علاقمندان ما در اونجا جوان‌ها و نوجوان‌ها اونجا مراجعه میکنند و اوقات کاری ما قسمی که در تایم رسمیات بود در این اواخر حدوداً 1 ماه میشه که تالارهای مطالعه عمومی ما و تالار افغانستان شناسی بعد از ختم رسمیات تا ساعت 10 شب باز است و اینجا مراجعین میان مطالعه میکنن. سپاس عمر صاحب. فقط سوال آخری من 2 جز داره. یکی که خودت منیس یک شخص اهل قلم که ما میشناسیم و در جاهای کار کردن که سر کارتون با کتاب بوده و یک شخص مستعد و از کادرهای کشور هستن خوشبختانه، آیا به نظر شما قناعت کننده هست تعداد مراجعه کننده یا کسایی که با مطالعه می بسنده است یا نیاز است که هنوز هم کار سرعت بگیره تا جوانان تشویق شود؟ خب در این شک نیست که در این رابطه هر قدر که ما کار بکنیم کم خواهد بود تا ما بتونیم که فرهنگ مطالعه را نهادینه بسازیم و این ترویج شود و ما باید کتابخانه ها رو تعدادش بیشتر بسازیم و یکی از اهداف کتابخانه عامی افغانستان هم توسعه کتابخانه هست، رشد کتابخانه هست و در خدمت قرار دادن کتاب برای اهل کتاب و مطالعه است. اما تا جایی که در این اواخر میبینیم بخش های مختلفی که گزارشات که ما از مرکز داریم، از نواحی داریم، از ولایات داریم خیلی قناعت بخش است. که تعداد زیادی از اقشار مختلف مراجعه میکنن و از داشتهای این منابع استفاده میکنن. فقط کوتاه یادداشت دارین که در کتابخانه مرکزی و در 109 کتابخانه که در ولایت ها هستند در مجموع چند جلد کتاب هست قید است؟ سروی که از طرف بخش مربوطه ما یعنی آمریت هماهنگی صورت گرفته حدوداً نزدیک به 500,000 جلد کتاب ما در این کتابخانه ها داریم. سپاس عمر صاحب. ان شاء الله ما میگردیم بعض جای دیگر با دوستان میبینیم که حداقل مردم بودن که کارهایی که صورت گرفته، تلاشایی که صورت گرفته و ما امیدواریم که روز شب که اینجا جای پایماندن نباشه. ان شاء الله خیر باشین. سلام علیکم جور بخیر. و علیکم السلام بخیر. او بخیر چه مطالعه نمو ویستلی؟ نه مشکل نیست خیر. خوشحالی. ولات څه آرام فضا پیدا کړی ده همیشه راځي؟ او الحمدلله بس هر وخت راځو او ماحول ماشاءالله ښه جوړ دی او فضا ښه برابره ده، ښه درس ویل کېږي دلته. بالکل بالکل یو ډول سکون به احساس کوي سړی. نوم دې راته ووایه او بل دا چې کوم برخې مو زده کړې کړي یا کوئ؟ زه ډاکټر صاحب احسان الله یم او خپله د طب ملجوي اوسې تاجر یم. خیر سره اګزیټ امتحان مو را روان دی او اګزیټ اگزام او هغې خاطر دلته اوس آمادګي نیسو راځو نو ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی و دلته. یعنې ډاکټر صاحب هغه څه چې تاسو غواړئ یا اړتیا مو وي هغه څه دلته پیدا کېږي؟ او بالکل هر څه منظمه دي او کارمندان یې ماشاءالله ډېر ښه دي، ډېر همکاري کوي او کتابونه هم څونه چې موږ ته ضرورت دی شته. ماشاءالله دغه ما پخوا اورېدلي وای چې څوک ډاکټر کېږي نور شپه ورځ به درس وایي، نو تر اوسه فکر وکړه چې سټاژ هم شوی دی خو بیا هم کتابو پسې ګرځې؟ او که تر څو چې ژوندی باید ډاکټر خو باید همیشه اپډیټ او واوسي. باید اپډیټ واوسي ځکه موږ خو خپله اختراع نه کوو، بس کتاب دی چې موږ ته هر څه هغې کې چې څومره مشکلاتونه هغې کې موږ ته حل کېږي یا کتاب نه موږ ته کېږي. بالکل. ډاکټر صاحب یو څه لنډ په وروستۍ کې راته ووایي چې دا چې انسان څومره استعداد ولري په هره برخه کې په هر فیلډ کې چې کار کوي خو مطالعه کول، کتاب لوستل، ډاکټر ته وي که انجینر ته وي که یو حقوقو ته وي هر چا ته څومره مرسته کولی شي سره څومره اړتیا ده؟ بس څومره کتاب وایي چې هغو نه ته پیشرفت کولی شي او هماغسې نوي معلومات لاسته راوړي چې څومره وخت در باندې تېره شي بیا هم هغه کوم هدف دی خپل هدف ته هم رسېږي. کتاب همداسې ډېر شیونه دي چې
کتاب د لارې سړی نو رسوي. بیخي تا کتاب خپل ملګری ټاکلی کور کې مطالعه کوې؟ دلته زه خپله لیلیې کې یم، هلته وطا کې اوسېږم، دلته راځم سهار نه تر مازدیګره پورې ماښام پورې دلته یو کور د ځان ډاکټر صاحب ستاسو وخت نه نیسم نو بچې بیا هم دې ته موږ قانع ولو او قانع شو چې څومره انسان هر چیرې ورسېږي بیا هم کتاب ته اړتیا لري. کور مدان ډاکټر صاحب ډېر مننه. سلام برادر عزیز، خوب هستین؟ صحت شما خوب بخیر باشین. مزاحم مطالعه‌تان شدم. خواهش میکنم. خوب هستین؟ اسمتان؟ جمال رحمان. رحمان صاحب چقدر مدت میشه که آشنایی و دوستی با کتاب داری؟ والا از ما خب مدت زیاد میشه، از دوران مکتب بسیار دوست داشتیم مطالعه کنیم و سابق قدر تجهیزات نبود و سنام خورد بودیم نمیفهمیدیم. فعلا دوران محصولی که آمدیم باز خوب است کتابخانه جای را بلد شدیم میایم مطالعه میکنیم. محصل کدام پنجه هستین؟ محصل پانزده طب مالجه پنتون غالب. خب بسیار خوب بسیار خوب. خب اسکیجول تقسیم اوقات چیز جور کردین برای کتاب خواندن یا هر وقت فرصت پیدا کردین؟ در مجموع کلا هر وقت که فرصت پیدا کردیم مطالعه میکنیم، چون مطالعه باید یک بخش از زندگی باشد و در فهم انسان بسیار زیاد فهمی داره میاره و فعلا خود دوران امتحانات است، از تمام محصلین و تمام شاگردا نگاه میشه مضامین را میخوانم که امتحان داشته باشه. خب قبل نامر سفر بودن که بسیار کتاب داری میشه، در تقریبا گفتن که 109 کتابخانه در سر کشور هست. چیزایی که نیاز است پیدا میکنین اینجا شما کتابایی که نیاز است؟ بله 100% گپش کاملا درست بود، چون خدمت‌های بسیار کردن و سهولت‌های بسیار ایجا فراهم کردن به جوانا و نوجوانا، چون اینجا در کل شاید شما دیده باشین 3 منزل است و کتابخانه بسیار مجهز است، تمام انواع کتاب‌ها جزاره دارد. قربانتان دکتر صاحب تشکر باشید. قدرمن لیدونکو د عامه کتابتون یا مرکزی کتابخانه په دغه دفتر کې یعنی چې دلته په کابل کې موقعیت لري د بیلابیل تالارونو ترڅنګ بیلابیل برخې هم شته. دا د مجلو برخه ده. دلته هم ځوانان متعلمین محصلین راځي او هغه مجلې چې دوی ورته اړتیا لري یا غواړي چې مطالعه یې کړي اخبارونه مجلې ټول دلته کولی شي. ښه حال دا دی چې په هره برخه کې یو بیل میز شته، د مطالعې میز څوکۍ شته او ډېرې ارام فضا ده. تاسو یو ځل حتما راشئ که کابل کې هستئ که ولایتونو کې هستئ هر ولایت کې داسې برخې شته نو مجلې اخبارونه بیلابیل دیني سیاسي او معلوماتي کتابونه مطالعه کولی شي. اوس زه ورشم یو بلې برخې ته. په دغه کتابتون یا کتابخانه کې هره برخه بیله ده، یعنې داسې نه ده چې یو ځوان راشي یو کتاب ولټوي پیدا یې نه کړي. زه اوس د اسلامي کتابونو په برخه کې یم. دلته دغه یوه بیلګه ده چې نبوي سیرت دې ته ورته سلګونه ټوکه نور کتابونه دي چې اسلامي کتابونه دي، تفسیر دی او دلته شتون لري. یعنې هر ځوان متعلم محصل چې راځي نو په تکلیفېږي نه، هره برخه بیله ده، د هرې برخې کتاب چې غواړي همالته ځي، میز شته څوکۍ شته او هغه مطالعه کوي. نو ډېر ښه ده چې یو ځل له دغه کتابتون څخه تاسو هم لیدل.
یو بل برخه د افغانستان پیژندنه یا افغانستان شناسی. طبعا چې په یو هیواد کې اوسو، یو هیواد چې زیږېدلی یو زموږ ټاټوبی دی، نو حداقل باید پوه شو، کوچنی لوی ځوان هر څوک باید د افغانستان په اړه پوه شي. دلته هر هغه کتاب چې کورني لیکوال لیکلی وي که بهرنی لیکلی دي ترجمه شوي دي، هغه څه چې د افغانستان د تاریخ په اړه دي، هغه څه چې د افغانستان پیژندنې په اړه دي، هر څه دلته موندلی شئ. یو ځوانم مطالعه کې بوخت دی. سلام بخشن، سر شما خوب؟ اجازه خواست بخشن مزاحم شد. خوب هستین؟ سر شما خوب؟ بخیر؟ اسمتان؟ احسان الله. احسان الله خان، چطور چکر زدی طرفا؟ خب من درباره افغانستان یک چند کتاب کار داشتم که به کتابخانه آمد، تالار افغانستان شناسی. و کتابا رو دریافتم و میخوایم مطالعهش کنیم. خب پیدا میشه چیزایی که میخوایی؟ بله چرا نه. محصل کدوم هستی؟ من فارغ هستم از پنجره حقوق علوم سیاسی پانتون کابل. ماشاءالله ماشاءالله. یعنی بعض کسا میگه پانتون خلاص شد دیگه کتابم خلاص، یعنی بعد از پانتون هم انسان تا که زنده است باید کتاب بخونه؟ بله ضرور است مطالعه که تا آخر عمر باید انسان مطالعه کنه. خب چقدر نیاز است خودت کدام کتاب اینجا انتخاب کردی و چقدر نیاز است حداقل زمانی که میگیم افغانستان شناسی در خاک ما پیدا شد، در خاک که حق داره سر ما، شما حداقل باید بفهم که افغانستان چی هست، در افغانستان چی گذشته، چقدر نیاز است به جوانان بفهمن؟ خب بر فرد افغانستان لازم است که درباره کشور خود معلومات داشته باشه، مخصوصا جوانای تحصیل کرده افغانستان که در مورد تاریخش، جغرافیش، اشخاص فرهنگیش، اشخاص مشهورش، شاعرایش، نویسنده‌اش درباره از اینا معلومات داشته باشه. طبعا من حیث یک جوان میخوایم درباره شاعر افغانستان معلومات پیدا کنم که فعلا کلیات اشعار قارسی رو مطالعه میکنم. بسیار عالی. خب امید است که هر جوان هم احساس داشته باشه و دوستی با کتاب رها نکنه. بسیار تشکر. چې وایي چې د نن ماشومان د سبا ځوانان او راتلونکي دي، او کله چې مطالعې او درس ویلو خبرې کېږي ډېری توجه باید ماشومانو ته وسي چې اساس هم دلته دی. په دغه کتابخانه کې خوشبختانه د ماشومانو لپاره هم یو تالار، یو برخه شته چې د ماشومانو د لوست لپاره کتابونه دي. دلته د دغه برخې مسؤله دلته زموږ تر څنګ ده چې دوی 2 کسان دي او دغه برخه اداره کوي. وبخوتو چې څه لري. بسیار زیاد تشکر که فرصت دادین. خوش میکنم، شما بسیار زیاد خوشحال هستم که تشریف آوردین، قدم رنجه کردین. امیرا عبیدی هستم، مسئول بخش اطفال ریاست کتابخانه های عامه مربوط به وزارت اطلاعات فرهنگ میشیم. البته در قسمت کتاب تالار اطفال ما بگویم که خود ما هیچ وقت کتاب نخریدیم، چون امی موقع هیچ وقت مساعد نشده و امی کتابایی که شما همگیش میبینین تمامش از طرف نهادهایی که فرهنگ دوست هستن، از طرف نهادهایی که شخصی هستن و خواستن کتابای اطفال کمک کنن و کتابخانه عامه به اینجا آورده شدن. کتابای گرامری داریم و کتابای دینی داریم، البته اونا قبلا از طرف خود ریاست کتابخانه های عامه خریداری شده و روند کاری ما قسم است که هر کسی میتونه، البته اطفال میتونه بدون کدام پرداخت پول، بدون کدام مشکل، بدون کدام تبعیض نژادی بیاین از ساعت 8:30 تا ساعت 4 ما اینجا می باشیم، بیاین مطالعه کنن و دوباره پس برگردن. هر روز میتونن در یک روز تا 10 بار مراجعه کنن، مشکل نیست. اکثرا تفلکا از مکاتب میاین و قبلا خود ما میرفتیم در مکاتب برشان تبلیغ میکردیم که بیاین کتاب بخونن، فرهنگ کتابخوانی کم گسترش پیدا کنه، ولی فعلا همون شرایط مساعد بر ما نیست. البته شاید همکارای که طبقه ذکور هستن شاید این کار بکنن، ولی به طبقه اوناس اجازه نیست. خب خانم عبیدی، به نظر شما چقدر نیاز است و چقدر مؤثر است بر اطفال در پلوی کتاب‌های مکتب که درس می‌خوانند، حداقل خانواده‌ای که در کابل هستند یا در ولایت بخشایی که شما دارین مراجعه بکنن و این کتاب‌هایی که در اینجا موجود هست نزد شما ثبت است، چقدر مفید است و چقدر میتونه ذهن نظر انکشاف؟
خب کتاب خو اصلا بسنده نیست. ببینید که در سطح شهر کابل کتابخانه اطفال فقط اندمی ریاست داخل ریاست کتابخانه های عامه داریم، در نوایی نداریم البته. و آرزوی ما است که ما در تمام نوایی داشته باشیم. فقط یک دو سه ناحیه است که اونا مسته شانتی ولنتیر اسوسییشن همراه ما کمک همکاری کردن و اونا یک دو سه کتابخانه، یک دو سه باب کتابخانه بر اطفال فعال کردن. دیگه کتاب خود ذهنشان باز میکنه و باید است که بیاین کتاب مطالعه کنن. فعلا این کتاب هم که است به نظر من بسنده نیست، چون اینا کتاب قصه هستن. درست است که ذهنشان باز میکنه، ولی کتاب باید باشه که تمام امی روابط اجتماعی رو بر از اونا بیاموزانه، مسائل حقوقی اجتماعی رو برشان بیاموزانه، چون امی آموزش از امی سن سال شروع میشه دیگه. تا صنف ششم میاین اینجا. مثلا اگر طفلا هستن میتونن که از قصگک ها استفاده کنن، ولی یکم که بزرگتر میشن باید آداب و معاشرت و آداب اجتماعی رو یاد بگیرن. البته این کتاب ها برای ما بسنده نیست، ولی بازم کوشش نهایی خود ما میکنیم که از این کتاب ها استفاده کنن، ذهنشان باز شود، حداقل بتونن یک استفاده کنن. و فامیلام خوب هستن ماشاءالله، کسایی که در کابل هستن علاقمند هستن، اطفال خود روان میکنن، طفلای خود روان میکنن. ما هم همکاری نهایی خود همراهشان داریم همیشه. سپاس خانم بیدی. ما سپاس ویژه از شما میکنم که شما اینجا حضور دارین با همکارتان و حداقل یک خدمت و یک گام بسیار بزرگ است که حداقل شما اینجا حضور دارین و اطفال می اینجا کتاب مطالعه میکنن یا خانواده‌شان. سپاس از شما هم. بسیار تشکر. خوشحال هستم که شما تشریف آوردین. سلامت باشید. از شما. کتاب بهترین دوست او ملګری دی. د کتاب ملګرتیا هیڅ کله هم نه پښیمانېږي. څومره چې مطالعه وکړئ همومره به په ذهن کې به مو هر څه وي او په یو مجلس کې کښېنئ که یو چیرې ځئ پوهه به مو زیاته وي. قدرمن لیدونکو، د رڼا ټلویزیون سربیره تاسو د رڼا پر یوټیوب هم دا خپرونه کتلی شئ. په دې هیله چې یو ورځ د کتاب مطالعه یا درس ویل عام شي او دغه فرهنګ شي او دغلته ډلې ډلې ځوانان وګورو. اوسنۍ خپرونه پای ته رسوم. تر بلې خپرونې مو پاک الله امان.